اور آغی گلنو ووریم سرور کونین دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ ارام کئی صحابیو چا سرور کونین سرائی ما تاسو ما طرف تا متوجی ہے چچا جواب راک خودے دی دوار جہانا خیستے کی متوجی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ وی پدی کی سگور ما چی دغرد ڈڈی نیو نرا روان شولا آواز مینی بی امرانا کہ کنگورا کاسف اللہ سے ماتی دی مینی سو خبروں کا شوروں میں دا آغاز دا زناور و دو بوٹو نو کا رستو بیا پر صحابہ اور عظم ہونا میں قتل دا مدینی منوری جانان لراغ للا صحابی داؤنا را روانا و داسمک شلولا رات للا چه سرور کونین ترو رسیدا نو ادری دا داؤنا جی چه داؤنا ادری دا رسول مبارک آرام کو داؤنا یو شیب والاڑا بیاد مدینی منوری د جانان د دربار نروانش واپس لاڑلا بجلی ملاڑلا کنرالا بجلی واپس لاڑا نعرہ تکبیر گزارا بکو آواز میں ناستے دیر چک میں والے پیرے بلول کا ستڑے شما اللہ دی سنیان اللہ خیر ورکی امین تو آئے تا دو ما تا گولی تا پر سلگو لے گیا طاقت نشتے دوست دا بیگانا بلش پر اگر کہ ما آگا گدوانی آکے گدوان نبیا ہری پرسی سری کوڑ تر آگم سری کوڑ نبیا شب قدر تا شب قدر نبی خور تا پی خور نبیا تقبئی تا دا دیزا نبیا پی خور تا دا پی خور نبیا چار سر دیتا نو کبار خو بشا غوصه نشم کولی خو چې کور ته لاړ شم په ښځو غوصه وباسم هلته غوصه شم هلته دماغ کار نه کوي ختم دي جنریټر شته دی جی یو 2 منټه به خیر سوال کو بیډه خو نشته ګل درود شریف وای هغه د مدینه منورې د جانان د دربار نروان شولا واپس اخبل زیل لاڑلا عقید و جہان را بیدار شو سرور کونین تماردک محبوبا ما یو اون اولیدا دا دی غر طرف نرالا ستاسو دی دربار کے ادری دا یو شیبه ولاړو بیا واپس روان شو لاړه نو تاجدار حرم او فرمایل داسې نوې حضور مبارک داسې ونه فرمایل چې صحابي زخو دومه ماته خو پته نشته خو راغلی بینو بلکې د حضور مبارک الفاظ ورخه ډېر خپل خبرې عقاید جهان کړی دي سرور کونین د مدینه منورې جانان و تو فرمایل وی صحابی زچی کل دی دشتی تر عالما او ما دل تڑڑو لگول ما آرام تیرا دولر لا او زماستر کی ورلی دیونی دا اللہ پا حضور کی درخواست کنلو کریمہ داخر زمانی اولوی پیغمبر نرزما علاقی تشریف روڑ لے دے لگا فاصلہ کی آرام کئی
इजाजत را لرا کجی زستا د نبی سلام للاړ شما اجازت را لرا کجی زستا د پیغمبر نوونه د عقاید جان فرمای داونه زما سلامي لراغلی وا داونه زما سلامي لراغلی وا دیونه د الله رب الجلال د درخواست کو چې یا الله تاسو ماته متوجه دي داونه الله ته درخواست کی چې یا الله ستا محبوب زما علاقی تراغلی دی اجازت را لرا کچ ستا د پیغمبر سلام للاړ شم نو رب العزت اجازت ورکنو داونه زما سلامي لراغلی وا کمال دے کرنے دے آواز دے مین یرانہ گئے کمال دے کرنے دے حیران بپاتشی سرور کونین لے سڑے راگے وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی مکہ معظمہ کی میں سڑی سر سودا کڑی دا سودا را ناخستی دو اس پیسی نہ را کئی سودا را ناخستی دا اس پیسی نہ را کئی حضور مبارک کو تو فرمائل سنام ایدا ابو جہل نمی دے دیکھا تاجدار حرم فرمائل زبدر سر لارشم زبدر سر لارشم دا گندو سے خورش ابو جہل خبر لارو وی ابو جہلا دا اللہ نبی کور تا در روان دے چه دروازی تا دی ضرور سی نو گورے پدی مل مسر فون کے دا قید جہان پا مخیوہا چه دے بیا رسول اللہ مبارک پا سفارش کے نراولی دلتا دا مدینی منور جانان دا مل مسر روان شلو سواری کونین دا ابو جہل کو لوا لگے دروازے اٹھکولا دا ساؤنڈ والے تلک راتے خوش ہے دا ساؤنڈ والے لگ راتے خوش ہے چیزا چگا کم ہوتے کم کی خجی خواه بیادا ما دی مرے کی فرق تیزا خیر رکھے آرمی کورا دی گلون وورائی چه دروازے اٹھا گولا پدی کہ ابو جہل روت رسول اللہ مبارک ہوتا ہوئی فرمائل ابو جہل اگر سودا کردی دو یا رسول اللہ وی پیسی ورکے ہوئی بالکل پیسی ورکوم بالکل پیسی ورکوم کچھ لگا لحظہ تیرے دا ثانی والے ابو جہل دروازے لروتو اور زر زر اگر سڑی لپیسی ورکے نچے کم ٹیم دیر آروان شاہ سڑی پلارا پیسیش مارے لے داخلہ کا ابو جہل پسے ورگو وچ پاسے دی لکا دا باز پشانی وکی ناستی لکا دا ٹپوس پشانی سمرا خودی موڑے پتورو والے شے دے دی زمان والی او زگو سکو گورم چی سوک دے پا مکہ موزمہ کی چی مانا دا دا پیسو تبوتو کی او چی دا اللہ نبی دا تیو پیری چی ورکے که نو ورکے نو دو دی خپلی کی او دو دی پردائی کی او بیدی پیسی راز غلولی اگا والا جواب رکی دا جواب لگو ہو رہے وی پا اللہ یقینو کئی چکل سرور کون زمان پسی لراغے او دا مدینی منور جانان ما تو فرمائل ابو جہل پیسی ورکوی کنا نو موقت دا مدینی منوری دا جانان پا دوارو گو باندی دس مری ناستو پدې دواړو اوږو زمري ناستو یو زمری په یو اوږه او بل زمری وی بالکل داسې حملې ته تیار وی که لږ مې کڼ پڼ کړی وی نو خدای خبر چې کم یو بل وار تېر کړی و ما اصل کې ما د سرور کونین په اوږو مبارکو جوړه زمري ولیدو
مې چې یادې دا ماته او یادې دا ماته د زه د هغې زمرو د حملو نه یارېدلم نو د دې وجې نه ما دله دا سودا واپس ورکړه پیسې مې وله ورکړي د سرور کونین شان ډېر لوی دی سبحان الله پې ووایئ د مدینې منورې جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لصحابی راضی محبوبا چې د چا محبوب دې سبحان الله وایي محبوبا زه زمیدارم او پزمکه می ارټ ته ارټ خو پیژنې پاغي بما یو اختړلو هغه به هغه ارټ داولو پاغي بزما اسمکه آباد وا وسورز کیږي وخ نیول نه راکې او چې ورنږدې شي نو لکه د لیوني سپي خوراک کوي سړي ته خوله ورشي او تاسو ګورئ نېټ په لاره وګورئ که نه نو دا سړی چې په دې غاښونو کې اوچت کړي ته به یې چېرته تورۍ اوچته کړه سړی خو تر سره د سړي زوی نه ښکاري زور پکې ډېر دی که نه طاقت پکې ډېر دی د الله محبوبه ځان ته څوک نږدې نه پرېږدي هغې سره به کېږي خو ټوله ورځ په 24 ګنټې کې یو سیکنډ خاموشه کېږي نه بس یو خړمبالی دی لګولی دی ټول ګاونډ یې راله خفه کړی دی حضور مبارک ورته وفرمیل چرته دی وایي زما باغ دی هغه باغ نه ما ګیر چاپېره دیوال وهلی دی د هغې نه ما ګیر چاپېره او هغه اوښ په هغه باغ کې دننه ولاړ دی نو حضور مبارک ورته وفرمیل زه به در سره لاړ شم عقاید جهانو فرمایل زه به در سره لاړ شم صحابه کرامو ته عرض کړي چې یا رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم خبرې خوږې دي اواز مینې رانغې خوږې دي جی حضور مبارک ورته وفرمیل زه به در سره لاړ شم صحابه عرض کړي محبوبه ګورې لاړ نه شئ اوښ چې لیونی شي هغه ګورې په چا صرفه نه کوي حضور وفرمیل زما غم مه کوئ تاسو به بهر ودرېږئ زه به دننه ورشم سوار کونین د مدینې منورې جانان باغ ته دننه راځي صحابه کرام ورته بهر ولاړ دي تاجدار حرم چې ولر کې هغه سر کې اوښ ولاړ دی او داسې غوبل یې جوړ کړ چې دا ملک په مخه رااخیستی دی چې پوه شو چې ورکولو وکړو چې داسې مخې راواړو سرور کونین ته یو دم غلی شو خاموش خاموشی شوا خاموش خاموشی شوا د باغ مالک دننه را منډه کړي چې شیخ مړ شو چې څه چلو چې دی غلی شو څه مسله وشوه بې که تا هغلته غلی ولاړ دی الله اکبر د مدینې منورې جانان په ځای باندې ولاړ دی هغه اوښ په مزه مزه را روان شلو د مدینې منورې جانان راغی حضور علیه السلام ته رانږدې شو چې دا فاصله کمه شوه نو اوښ ګوډې ماتې کړي اوښ ګوډې ماتې کړي او دا خپله غړانګ یې داسې اوږده کړه چې اوږده یې کړه نو دا سر یې یوړه او د سرور کونین په دې خوی کېښوده دا قید جهان په دې قدمونو کې دا خپل سر ولګاو قربان د حضور د شان چې د سرور کونین په غېږ کې سر ولګاو صحابو چغې کړې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې زړاور ولید چې سر د سرور کونین په غېږ کې په قدمونو کې خېده تاجدار حرم د دې تندي د ویښتو ونیو اوښ ورته سر راپورته کړ
محمد رسول الله وتکی ناست قائد و جهان تاجدار حرم خدای خبر چې غوږ کې ورته څه وویل او بیا دې صحابي ته وی چې اوس په کار کوا